السلام علیکم، زه یم شهزاد او تاسو ګوره MMD ټي وي. دغه شهسوار نومي کس چې مخکې په الله پاک یو ډېر رحم کړی او فضل یې پرې کړی چې د تبلیغ په دغه عظیمه لاره کې دی تللی و، په تبلیغ کې ډېر ښه وخت تېر کړی او ډېر عزت ورله خلکو د تبلیغ په نوم باندې ورکړی چې یو حق او یو سچ لاره ده. خو اوس دغه تبلیغ نه واپس هغه خپل ډمتوب ته راغی چې ډم وي نو د ډمانو په لاره باندې به ځي. خو دغه پرېږده، دغه په خپله راوتل پرېږده. خو اوس په اورېدو کې راځي چې د دغه خپله ښځه، دغه کومه ښځه چې ورسره دعاګانې وي نو دغه ویلی کېږي چې دی خپله ښځه ده. وایي چې دغه خپله ښځه اوس دغه ډمتوب ته راوښکله. نو دغه د دې پښتنو په جامه باندې یو تور داغ ولګولو او دا یو بې غیرته انسان دی او داسې د انسان له چې هر څومره هغه بد سړي له په دې خوله باندې ورځي په کار دی چې ورته وویلی کېږي، ځکه چې الله پاک دومره یو ښایسته لاره کې ته قبول کړی وي او یو ښایسته کار یې د نه د دین اخیستی او د عزت هغه انتها ستا نه وه چې تا ته به غټ غټ علما کېناستل او غټ غټ علما به ستا خبرې اورېدلې، خو تا هغه د شیطان کار دی کړی، شیطان په لاره باندې روان وي نو الله د نه دغه نو قبول کړی او د الله دومره وشرمولو چې هغه خپله ښځه اوس دغه ډمتوب ته راوښکله. یو ضروري پیغام درکول غواړم چې موږ داسې خلک سپورټ نه کړو چې هغه د علاقې دپاره، معاشرې دپاره یو ناسور دی. نو چې دغسې ناسور نه موږ ځان وساتو، نو چې کله هم د ده دغه ویډیوګانې په یوټیوب باندې تاسو ته درځي، په فیسبوک کې درځي، نو بالکل د ده دغه لایک او شیر خو پرېږدئ چې بالکل هغه ګورئ م چې ده ته هغه فایده چې کومه ده دغه کتو کې ده ته میلاویږي. ګورئ م او اړوئ یې چې ده ته پرې دغه فایده نه میلاویږي، چې ده ته پته ولګېږي چې زما د اسلام د دین دپاره چې ما کوم کار کول او هغه ویډیوګانې به ما کولې هغه به څومره تللې. اوس مې چې دا د ډمتوب کار شروع کړی دی او چې دا ښځه یې ورسره راوښکله چې دغه ویډیوګانې دی جوړوي چې دی څنګه دي او هغه مخکې هغه د دین ویډیوګانې څنګه وي، نو چې بالکل دغسې سړی سپورټ نه کوي. دا د اسلام په نوم باندې، د پښتون په نوم باندې او د معاشرې په نوم باندې یو تور داغ دی چې دغسې داغ نه موږ ځان وساتو او چې ده بالکل موږ د ده د چینل نه موږ بایکاټ وکړو، د چینل هم موږ ختم کړو او د ده د ویډیوګانو نه موږ ځان وساتو چې د ویډیوګانې موږ ونه ګورو.